امام ابن اسحاق رحمه الله اغلی کلی دی وی بدی بنو قینقاع کې یو سړیو او دا غنمو شاس ابن قیس د بوډا سړیو عمر ډیرو خو د مسلمانانو سره ډیره سخت کینه وا ډیر زیاتې د مسلمانان بدی شو نو دې پس کسانو باندې راتېره ده د اوس او د خزرج د مسلمانان چې دا یو ځای ناستو او خاندلې د یو بل سره ګپې شپې لګولې او خوشاله ناستو ځکه د دې نه مخکې خو د اوس او خزرج د یهودیانو به جنګول او د یو بل وینې به توی کولې او چې نبی صلی الله علیه وسلم رال نو بیا د اوس او خزرج والا په یو بل باندې ځانونه قربان کړي داسې مینه مثالي مینه الله قایم کړی دی په منځ کې نو دې ظالم چې کله د اوس او خزرج د مسلمانان ولیدل چې په خپل منځ کې خبرې کوي او خاندي او خوشاله دي نو وی فغازه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام نو دی نورم خفق چې تا ګوره مخکې به دی منګه جنګول او موږ به حکومتونه کول او تو څه ګوره کړ ناز دي یو بل سره خبرې کوي او خنداګانې کوي او خلارې هغه جنګونه منګونه ورچې ير کړ نو د شکار یو کو چې د ځان سره یو خبره وکړه ول والله ما لنا معهم اذا اجتمع ملأهم بها من قرار ولویل چې دا خلک د په اتفاق باندې کنه نو بدی مدینه کې خو زمونږ ژوند د دې سره ډېر ګران شي نو ول د سره یو الک وسره نوجوان ولغه ته وی چې تلاړ شو د دیو په منځ کې کینا او د په جنگ باندې واچوا د شیطان کار وکا نو بس غزوان لاړ د غي په منځ کې کیناست نو د دې اوس او خزرج په منځ کې په خوای او جنگ شو د بوعاس په نوم باندې نو ول دا ظالم چې څنګه کیناست نو د بوعاس د جنگ قصه راونی ولا او به څه شیرونه وی چې هغه اوس والا د خزرج په مقابله کې ویلی او د خزرج شاعرانو له به جواب ورکړو د اوس په مقابله کې هغه د جاهلیت د زماني خبرې شروع کړې نو هغه خو قومي حمیت او غیرت پکې وکنه نو بس د یو بل بصیره پارول د اوس او خزرج والا او یو بل ته خبرې شروع کړې د یو بل سره ګرم شو ویل یو کس پکې وی چې مړه تیر جنگ نه راځي بیا به تاسو کو سبا پلانې چې تر اوسه بس تاسو مروځي موږ به مروځي او جنگ به به وکړي چې پته ولګي خبره دې حد ته ورسېده او ټیم مقرر شو ورځ مقرر شو سباله د اوس خلک مروتل او د خزرج خلک مروتل نبی صلی الله علیه وسلم ته پته نه و چې د حالات دي یو دم صحابي لاړ او پیغمبر علیه السلام خبر کو چې د اوس او خزرج خلک خراوتري او ورپسې توريستي او نږدې د جنگ شروع شي نبی صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خپه شو راغه او چې کله راغې یو عجیبه تقریر یو کړی صحابه وته او هغه تقریر داو چې یا معشر المسلمین اے مسلمانان الله الله ته الله لحاظ وکي ابدعوا الجاهليه وانا بين اظهركم بعد ان هداكم الله للاسلام تاسو ته الله اسلام او خودو اسلام در نصیب کو او زل استاسو په منځ کې مو تاسو بیا هم د جاهلیت خبرې کوي د قوم پرستی خبرې کوي او ول بي وتویل چې وقطع به عنكم امر الجاهليه د دې اسلام په وجه باندې خو الله استاسو نه جاهلیت ختم کړو او واستنقذكم به من الكفر د دې اسلام باندې خو الله تاسو د کفر نه خلاص کړی او بچ کړی تی والف بين قلوبكم استاسو زړونه الله د یو بل سره ګنډلیو او تاسو بیا هم د جاهلیت خبرې کوي یعنی قوم پرستی دی نارو ته نبی صلی الله علیه وسلم د جاهلیت ناری ویل چې ګوره دا د جهالت خبرې دي یو بل مقدر رستو براشي چې یو انصاری صحابي او یو مهاجر صحابي په خپل منځ کې جنگ شو نو هغه یو आवाज وکړ ویل الانصار اے انصار راشي هغه بل आवाज وکړ ویل المهاجرین اے مهاجرین نو انصار د خپل ملګری مدد لرال او مهاجرین د خپل ملګری مدد لرال نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دا کلمات واورید نو ډیر زیات غوسه شو ول دعوها فانها منتنه ول دا کلمات پرې دی ګوره دا ډیر بدبودار کلمات دي کوم چې تاسو وایي دې د قوم پرستی او د شر او د فساد بوی د دې کلماتو ناراضي قوم پرستی خبرې بنه کوي نو هغه قوم پرستی په هغه ځای کې نبی صلی الله علیه وسلم ایست دفن کړو ختمه کړه په اسلام کې د قوم تصور شته دی د قومیت تصور شته دی
په غټه سطح باندې د قومیت تصور دا دی چې یو قوم مسلمانان دي او بل قوم د ټولي دنیا کافران دي. مسلمانان ځان له قوم دی، ځان له ملت دی، او کافران ځان له قوم او ملت دی. او به مسلمانانو کې دننه الله مسلمانان په قومونو باندې تقسیم کړي دي، په قبایلو تقسیم کړي دي، په خاندانونو کورونو باندې تقسیم کړي دي. او په سورۃ الحجرات کې الله رب العالمین د دې غرض او مقصد هم بیان کړی دی چې ان جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تاسو چې ما په دې قومونو باندې تقسیم کړي، په دې کورونو خاندانونو باندې می تقسیم کړي، د دې لپاره چې تاسو دا تاسو په منځ کې د تعارف یو ذریعہ وګرځي، د پہچان یو ذریعہ وګرځي. الکه ته د کم قوم سره تعلق دی، پلانی قوم سره، پلانی خیل ما خا پلانی خیل کې د کمی کورنۍ سره تعلق دی، د پلانی کورنۍ سره تعلق دی. نو دا صرف د تعارف لپاره دی. ګوره د دې لپاره نه چې سړی د خپل قوم باندې ودرېږي او تور دراولي، او بل د خپل قوم په د جهالت په خبر باندې ودرېږي او تور دراولي، او د قوم پرستی په نوم باندې جنگونه شروع کی، عصبیت مسلمانان شروع کی. په یو حدیث کې دا دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لیس منا من مات علی العصبیه، څوک چې په قوم پرستی باندې مړ شو دی زمونږ نه دی. لیس منا من قاتل لعصبیه، چا چې د قومیت د لپاره تور نه پورته کړو مړ شو دی زمونږ نه دی. لیس منا من دعا الى عصبیه، چا چې قوم پرستی ته دعوت ورکړي زمونږ نه دی. یعنی دومره په سختۍ سره نبی صلی الله علیه وسلم د قوم پرستی رد کړی چې مسلمان به قوم پرست نه ګوري. دی به د یو قوم نه ځان ګڼي، خدا به صرف د خپل پہچان او تعارف ذریعہ ګڼي. ګوري قوم پرست به د ځان نه جوړي، د قوم عبادت به نه کوي، د قوم بندگی به نه کوي، د قوم غلطی ته به غلطه وي او د قوم صحیح ته به صحیح وي. ګوري او که یو سړی را پاسي او دی وایي چې یاره زه خپل قوم ځکه یادوم چې په دې ملک کې زما د قوم حقونه والی شوي دي، زه د خپل قوم د حقوقو دپاره اواز پورته کوم، نو ځکه پښتون یادوم، یا ځکه پنجابی یادوم، یا سندھی یادوم، یا بلوچی یادوم. نو ټیک ده، د خپل قوم د حق دپاره اواز پورته کول په اسلام کې ګناه نه ده. ګورئ خو یوازې خپل قوم نه ګورئ، که د بل قوم سره ظلم کیږي او دغه حق تلفي کیږي نو دغه دپاره به اواز پورته کوي. یعنی مسلمان به قوم پرست نه دی، به حق پرست دی، به د حق ملګری. حق چې د چا سره هم دی به دغه ملګرتیا کوي. ظلم چې د چا سره هم کیږي نو دی به دغه مظلوم ملګرتیا کوي. ظالم چې څوک هم دی که هغه ستا د قوم هم دی دغه خلاف به اواز پورته کوي. ګورئ اسلام وایي قوم پرست مه جوړېږه، حق پرست جوړ شه، د حق تابعدار ځان جوړ کا. او در مع الحق حيث دار، د حق سره حق چې کم طرف ته تاویږي نو تو سره هغه طرف ته تاویږه او اوړه وسره، بس د حق تابعدار جوړ شه، د قوم تابعدار مه جوړېږه. او بیا داسې قوم پرستی کول چې ګستا قوم سمه کوي او که غلطه کوي نو ته به ملګرتیا کې، او کو د بل قوم د نوم نه نفرت کې چې بل قوم کې یو خسه و زمونږ د پښتانه چې دي کنه د قوم پرست پښتانه، نو دی د نوم بل قوم نه کرکه کوي، نفرت ته کوي. چې پنجابی د یاد کا کنه نو لکه د پنجابیان کافر دي، د پنجابیان ول ټول ستا خلاف دي، په دې پنجابیانو کې خلک نشته، خو مسلمانان به نشته. نه، الله په دغه آیت کې فرمایلی دي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پتا چې د الله په نسبت عزتمن سره هغه د چپچا کې تقوا ډیره ده. ګوره که پنجابی تقوادار دی او پښتون کې تقوا نشته دی نو دغه پنجابی ستا ورور دی. که سندھی تقوادار دی او پښتون کې تقوا نشته دغه سندھی ستا ورور دی. که بلوچی تقوادار دی او د الله صحیح بنده دی او پښتون بی دین دی او ملحد دی نو دغه بلوچ ستا ورور دی او پښتون دی ورور نه دی. زمونږ اصل رشته او تعلق چې هغه د اسلام په بنیاد باندې دی. ګوره د کلمې په بنیاد باندې دی. هغه زمونږ د نظریې تعلق دی چې مسلمانان الله رب العالمین په نظریه باندې راټول کړي دي او یو جسد په شان ته جوړ کړي دي. په مدینه کې چې دا کوم خلک اوسېدل دنه د انصار او د مهاجرین، د مختلف المزاج خلک، مختلف جبو والا، مختلف قومونو والا،
او مختلفو مزاجونو والا. صہیب رضی الله عنه پکې د روم نه راغلی رومیو. سلمان رضی الله عنه پکې د فارس نه راغلی. بلال رضی الله عنه پکې حبشیو. دا څه مختلف خلک او هغه چې را یوځای کړیو نو هغه کلمې را یوځای کړیو، قرآن را یوځای کړیو. الله د حکم کړی چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. د الله پر رسۍ باندې مضبوطی منګولې ولګوئ، یو بل نه جدا کېږئ مه. دا رسۍ پرېږدئ مه ګورئ. او دا د قومیت نارې چې دي که نه دا د جاهلیت نارې دي. موږ چېرته د دې حمایت نه کوو، نه اسلام د دې حمایت کوي. په کار دا دی چې مسلمانان په اسلام باندې د یو بل سره یوځای شي. او چې د کوم قوم سره ظلم کېږي په کار دا چې د هغه قوم د پر موږ اواز پورته کړو، یوازې خپل قوم نه. نو نبی صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې د قوم پرستۍ په سختۍ سره رد وکړو. او ویل دي په دې چې کله نبی علیه السلام دا تقریر وکړو نو صحابو ته پته ولګېده چې دا خو شیطان په موږ کې کار کړی، ګوره شیطان دوکه کړي. نو فبکوا وایي صحابه ایسته په ژړا شو. دا کم صحابو چې په یو بل پسې تورې راایستلې وي ایسته په ژړا شو. او وعانق الرجال من الاوس والخزرج بعضهم بعضا. او د اوس او خزرج دا سړي چې یو بل له غاړې ورکړي، یو بل سره معانقې وکړي، یو بل نه معافي وغوښته چې دا خو زموږ نه غلطي وشوه. او د نبی صلی الله علیه وسلم سره ایسته تابعدار روان شو چې نبی علیه السلام ورته څه وي بس حق یې وکړو. مفتي محمد إبراهيم محمدي.